हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से कंट्रोल प्लान tersedia kan कंट्रोल प्लान terus kan administrative tools کې خو پرون دلته ترسدلی کمپیوټر منیجمنت نه چې کلیک وکای دلته شیر میله او کنه دلته یوزر ویا نه شیر نه دلته دی کې کنه دا میله او پرفورمنس د زنه سی پی یو پرفورمنس کتل شي څومره مصرف کیږي څومره غدا الته کې مې خیال او کنه نه دلته میموري ریم څومره مصرف کیږي اویلیبل میموري څومره مصرف غدا دلته ځکه ډیوایس منیجر کې خو فورم کنه ډیوایس منیجر کې مې داسې ویلی و چې غواړی چې ډرایور غیر فعال کړي مثال بلیدو ته کمپیوټر کې کور نه کې روب شاید دې کې به د کومې ډرایور چې دا بټن وینئ دا وړي کې ارسا دا وایرلیس ډرایور څه دی دینې رایټ کلیک وکړئ او چې وکړئ ډیسیبل به کړئ ډیسیبل مو کړه کمپیوټر پر سټارټ کړئ دا بلیدو ته سره کور نه کې همداسې مې ته وویل چې که زه ته غواړی چې پلش ورچوئ کمپیوټر ته هغه کمپیوټر کې دې سره پلش کور نه کي بټونه به روغ هو ډرایور به دزنه ډیسیبل کای او په شای دا غنی برایټ کلیک وکړه ډیسیبل به کای بیا چې فلش ورچوي تر سره فلش نو خلیا دا چې نور اډاپټر مختلف غدي سمارټ کارت دا یا نور سنسر دی کورنه کی نیټورک اډاپټر دا مانیټور دا ویندا سکرین چې وصل دا ماوس یا نور برخې دزنه ډیسیبل کوله شای ارس سټوریج ته سیدا سټوریج چې کې ډیسک منیجمنت ته چیرې شای دا مهم زیاده سیدا دیتا لخه کسای په کمپیوټر منیجمنت کې ډیسک منیجمنت ته شروع شي د ځنه تاسو کولای شئ د کمپیوټر هارد ډیسک هم اکسس یې د تاسو مختلف لیارز د هارد ډیسک میور محکم ته خاله او چلتا او ټاسک منیجر ته روشای ټاسک منیجر کې البته هم کتل شي د ځکه پرفورمنس کې وینئ تاسو کې هارد ډیسک کې کله وی ډیسک څومره سوجي به 200 درش کیپاسټي دلته هم تخاله او کله چې کمپیوټر نه رائټ کلیک وکړئ all time katala shai po system kim telo about computer kana tele meo system taru shai disa khaki kisamo system or close kalo system ki loan der shai about ki bu tusita मालूमात देर की दे सखा की मैंने 200 देर GB स्टोरेज दियो मुकम्मल दा उतो GB रैम दा अल्तम कतला शल तो उसका से 200 देर GB ची दा मसरा मुकम्मल डिस्क दा दी कंप्यूटर په دې کې مصر څو پارټیشن دي درې سیدا یو دوا درې ډرایوونه دي خو ولته مصر څو دي دلته په دې څخه کې څو دي دوا دی یو سی ډرایو ته چې په دې کې وینډوز دا او کوم پروګرامونه چې انسټال وا دلته وي یو ډی ډرایو ته چې دا کې خپل شخصي ډیټا چوم سیدا اوس د بل ډرایو چې د سی ډرایو دې کې مصر بوت سټریپ لوډر پروت وي سیدا د کله چې وینډوز لوډ کیږي اول حالاتو کې کله چې بوټینګ کوي کمپیوټر ته بوت سټریپ لوډر پروت وي غرضی بایوس ی دې ځنه بوت سټریپ لوډر وړي غته هارد ډیسک ته هغه هارد ډیسک نه وینډوز ارجی کوي دې په تر سیدا او دلته په مونته پرېم نه چوي د سالم بي غي په خطر دی دا سی ډرایو دی ویني دلته مو 115 جی بي لیکل دی سی ډرایو دا چې په دې کې وینډوز پرته دا چې دی دا ډي ډرایو دی 110 جی بي دا تاسو کله شې دې نه که سم سره دوا ډرایوونه دی په کمپیوټر کې ځنی حالت کې دوا ډرایوونه دی چې زبل ډرایو هم جوړوم سیدا یو بل ډرایو په کمپیوټر کې جوړوم سره سپیس کان دا نو تاسو ورشه دلته چې بل ډرایو جوړوي په کمپیوټر کې په دې ډرایو نه دې ډرایو نه زلک زینرم بلاوا بل زنده جدا ډرایو جوړوم سیدا یا پارټیشن کوم روبه شای کلیک بو کای شرینک والیم نه پکلیک وکای سیدا دینه بچو وکای دې ډرایو نه زسه بلاوام بل ډرایو جوړم رائټ کلیک په دینه وکای شرینک والیم په دینه پکلیک وکای اوس ته چې مکمل چې دای 1590 ام بي زه په دغه ډرایو نه سره کانت شي جدا شي زکات چې مثال مو سره 1590 شه دلته مو سره دومره زه خلی پوتې دي نه نه خو نه بینه بلې چې ډیټا کې پرتا دو چې تاسو حالت به سي ډیر زید سره وي د خلی اماونت ور کې مثال زوی ته چې دې نه ز سال جی بي بلام یا مثال 50 جی بي بیا تاسو چې ولې کوي 50000 بولې کې سي په دې څه حق 50000 ولې کوي 50000 ام بي 50000 ام بي یا دلته کیلکولیټر کې کوله شی واجب څومره ده ها زار ام بي نه د یوزر سولار وشته سي دا نو دلته به چې وکای زر شم دا بوز ډیلیټ کنګه سي یوزر سولار وش تاسو بيزار کې پسو کې 50 جی بی کنه 50 جی بی زې بلاوه نو تب یو 15200 دا بر کپی کې چې دومره زې بوزا په ایمبای کې به سوف کیسې دو یو 15200 او دلته به چوي د سخا کې پیسټ کای
څومره دی یو 50,000 که نه څومره و یو 50,200 دا به ټوټالي دغه ډرایو نه 50 جی بي سره کم شي بیل شي په دې ډول کړلی شئ دلته ام بي سایز ورکړه په ام بي کې خو اوس یې مسره کور نه کې ځکه چې دومره یو 50 جی بي زمونه ډرایو نه ځکه نه بلیږي چې هلته شته نه سپیس نو زه به دلته ورکړم مثال 1500 ام بي 1500 ام بي صحیح ده 1500 ام بي زه چې زه یې دغه ډرایو نه بیل کړم مطلب یو بل ډرایو جوړ شي 1500 ام بي په هغه کې به زه خالي 1500 ام بي ډیټا چولی شم شرینګ نه کلیک وکړئ اوس که څه په دې څخه کې مو سره څه وینئ 1500 ام بي 1500 ام بي ډرایو راغلله خو اوس چې هلته لوډ شي راغلی به نه وي که نه وینئ دلته راغلی نه دی دلته چې راوستو په خاطر دلته یې راغلی نه دا نه به رایټ کلیک وکړئ د کوم چې بیل کړی دی دا ډرایو نه رو به شئ نیو سیمپل والیا نیکسټ وکړئ یې چې دومره ام بي سایز دی مکمل نیکسټ کوئ کوم ډرایو ورکوئ لیټر هلته که څه دې څخه کې ډرایو خو لري که نه سی ډرایو ډي ډرایو اوس ته یې چې دلته ته یې چې کوم ډرایو ورکوي ای صحیح دی په دې صحیح ته چې نه ای نه ده صحیح مو ته ای ورکه ای لیټر یا زیډ ورکه وای صحیح ده چې کوم یو هغه انتخاب کوئ نیکسټ نه کلیک وکړئ انټرفیس فایل فارمټ ته دې کوته مو وایسه د فایل فارمټ ته کوم چې وی انټرفیس انتخاب وایسه دا ماډرن ده نیکسټ نه کلیک کوئ فینیش کوئ اوس موږ سره 1500 ام بي ډرایو به هلته راغلی دې څخه کې وینئ راغللو اوس په دې کې څه کړلی شئ مو دې کسې دې ډرایو نه دا زیر بیل کړل ته مې بل ډرایو جوړ کړل په دې کې اوس کړلی شئ چې ډیټا وي شوی صحیح تاسې ډېر امر بیلولی شئ په هغه وخت کې چې سره ډېر ځای په دې ډرایو کې په دې کې مثلا خالي 9 ام بي ځای پاتې شولو صحیح ده نو کړلی شئ اوس په دې کې تاسې خپله ډیټا وي چې معلومات هغه ډرایو کې ځان ته بیرته یې غواړئ چې دا ډرایو ختم کړئ دې سره یې بیرته یوز کړئ هغه سره کمته کېږي ښه مخکې دې نه رسمه اوس دا ډرایو دی صحیح ده مو دې ته یوه فولډر کپي کړله فرض کړئ دا ډرایو فولډر مې کپي کړله شخصي ډیټا مې کې چولی دو صحیح ده راغلله دې سپیس ته په دې سپیس کې دا ډرایو دی وي په نوم ډرایو دی په دې کې مو دا فرض کړئ چې شخصي ډیټا ده محرمه ډیټا ده دلته مې وچوله اوس زه غواړم چې دا محرمه ډیټا ده دلته خلق ارسي مو نه کلیک کړي دا ډرایو نشي کلیک کړي مو ډیټا خو کسي که هایډ مې کړله بیا مې اثر پیدا کوي هایډ طریقه یې زده کړې ده زه ویتایم چې دلته چې کوم ډرایوز دی دغه ډرایو زه د دې نه پورې هایډ کوم چاته د معلومات نه کېږي چې په دې کې هم څه ډرایوونه کېدي بیا د دې ځای څخه کېږي صحیح ده چېرته بر سر ډیسک مینجمنټ ته اوس کوم ډرایو زه هایډ کوم د 1500 ام بي په دې کې مو ډیټا چولی دو که نه محرمه ډیټا ده یا شخصي ډیټا ده زه نه غواړم چې نور څه چاته معلومات وشي رو به شئ په دې نه به رایټ کلیک وکړئ صحیح ده دا ډرایو دا چې کوم پټوئ دغه ډرایو نه به کلیک وکړئ رایټ کلیک او رو به شئ چېرته چینج ډرایو لیټر وینئ دغه چینج ډرایو لیټر نه به کلیک وکړئ او د دې څخه د کوم حرف چې دی دغه خالي ریموو نه به کلیک وکړئ اوکې کوئ دا یس کوئ اوس کسې زر سمهلته ډرایو پټ شلو که نه مو ډیټا هم کې چې د هغه فولډر کې پروت دی چاته به معلومات نه کېږي هغه کلوز کوئ هر څه خپل ځای دلته دا کلوز کړئ بند کړئ اوس هر څه دې سپیس خلاص کړئ آیا چاته معلومات وشي دلته مې یو ډرایو پټ شوی دی په هغې کې ډیټا شته هېڅ معلومات نه ویده کېږي نو دې په خاطر تاسې کړلی شئ دا ځای کې ډیټا هم سره کمته که خاش کړئ بېرته به وروسته چې خپل هغه ضرورت په وخت کې وړئ په کور مو وي ډیټا هر شي ضرورت په وخت کې ګډې اډمنسټریټر ټولز ته راشئ کمپیوټر منیجمنټ ته راشئ په دې کې ډیسک منیجمنټ ته راشئ ډرایو څه دی دلته وینئ دغه 1500 ام بي ډرایو دې کې مو ډیټا چول ده اوس ولته هایډ دی نه پرېږدي به راټ کلیک وکړئ چینج ډرایو لیټر ته بیرته به یو آډ نه به کلیک وکړئ یو لیټر به ته ساین کړئ صحیح ده زه ویتایم چې ای لیټر مې ته ساین کړو کلیک وکړئ اوکې اوس که څه بیرته مو سره ډرایو راغللو وینئ دغه څخه کې ډرایو راغللو که نه هغه کومه فولډر چې موږ یې چوله هغه هم کېده صحیح ده وینئ نو کړلی شئ په دې ډول سره دا ډرایو سره کمته کوئ پټ کوئ هایډ کوئ بیرته یې بیا راوړئ ارڅم دا ډرایو زه نه غواړم پرېښی ډیټا مې ترې نه لرې کړله زه اوس غواړم چې دې ځای نه ډیلیټ یې کړم صحیح ده چې یې وکړم دې ځای نه دا ډیلیټ کوم زه چې دې سره یوز یې کړم دې ډرایو سره چې کوم نه مې بیرته بیل کړی دی هغې پره به بیا راشئ دا ډرایو چې کوم دی ډیټا به ترې نه لرې کړئ صحیح ده ډیټا به ترې نه لرې کړئ رو به شئ په دې نه به رایټ کلیک وکړئ دا به چې وکړئ ډیلیټ والیم نه به کلیک وکړئ ډیلیټ به کوئ دا به یس کوئ چې یس شوله دا اوس انالوکیټ پاتې شوله په دې څخه کې هم دغسې پروت دی اوس هلته به هم نه برېښي موږ سره وینې ډیلیټ مو کړله خو دلته پروت دی دې ته ورګډه شوی نه ده انالوکیټ ده مطلب دې سره ګډه شوی نه ده دې سره چې ګډه کوئ په چې نه به کلیک وکړئ په دې کوم ډرایو سره یوز کوئ دې ډي ډرایو نه مې بیل کړی و که نه دې نه به رایټ کلیک وکړئ رو به شئ چېرته ایکسټینډ والیم ایکسټینډ سره یو ځای کول یا راته ویل کېږي صحیح ده ایکسټینډ کوم یې سره رو به شئ کلیک به وکړئ نیکسټ به کوئ
دلته ته چې کوم ډرایو دلته تیار انتخاب شوی دی 500 جی بی چالت ان لوکیټ دی نیکسټ کای فینیش کای بیرته سره یوزي ته شو کنه ویني په دې ډول کړل شای دا غا پارټیشنینګ وکای دا ډیر مهم ده زیاتره خلک نه پوهیږي چې ډرایو دلته د دې ډرایو نه سره کم ته زی بیل کم د ډرایو نه سره کم ته چې وکم زی بیل کم دلته مت بل ډرایور شي بیا یا مثال ډرایو زه سره کم ته هایډ کړم ډرایو نه هو پوه شول زه د ډی ډرایو څه دی فرض کړئ چې زه غواړم خالي ای ډرایو دی راشي نه سی ډرایو چې وینډوز کې پراته دا ډی ډرایو مو ډیر مهم دی د ټایم کې دا دی هایډ کمپیوټر مې دې پر وبیا چې کې خالي د ډی ډرایو نه کلیک وکای چینج ډرایو لیټر دا کوم خروب چې دانته نه ریموو کړل او ولته بیا نه بری سي دا ریموو کسری مو نه کلیک وکای ډرایو لیټر ختمي ریموو اوکے کای ارشای اوس دلته وکسای ډی ډرایو راښلو کنه سی چاته معلومات نه کیدل ته میا ډیټا هډ شوی د ډرایو کې یا داسې دلته بیا شی بیرته دا ډرایو نه کلیک وکای او ډرایو لیټر با ساين کې سي دو اډ نه کلیک وکای डी ड्राइव लेटर दिजना डी ته انتخاب کړئ کوم بیرته مصر ډرایو روشیه دلته څه کتل شي چې روغلو مصر سید دزنه چې ډرایو سره کنده بل کې هم ته وخایلو خلا د دنه پوښوي ها بل سرویسز دی سرویسز ان اپلیکیشن دلته مختلف ډول سرویسز رن وي د کوم د کمپیوټر په باره کې مثال دزنه کړل شي د کمپیوټر کوم سرویسز چې دی اغه انیبل یا ډیسیبل کې سټاف کې دلته رشه دلته کسای زه غواړم چې کله وره کمپیوټر د کمپیوټر چې انټرنیټ سره وصل کړي په ما ډول اپډیټ سٹارټ اپډیټ شروع کی صحیح ده په کمپیوټر چې کله اتومات اپډیټ بنده وای صحیح ده بیا چې وکړل د ځکه بیا به سرچ نه پس کوم زه په وال وختو کې نه پیدا چې کمپیوټر نه اتومات ډول اپډیټ سره کم ته باندې بیا په انټرنیټ تر مال تم سرچ کولو کله به ویډیو وختو بیا به سم دلته کسې د کمپیوټر اپډیټ چې بنده وای چې انټرنیټ نه اتومات ډول اپډیټ نه کی دلته برشه د سرویسز ته ویني سرویسز نه کلیک وکای په دې کې چې په کومه باندې ودرې د خلی دلته کلیک وکای ډبلیو په پریس کې سي دو کیبورډ نه دلته بیوا یوازې کې دانه ودرې د ډبلیو وای ډبلیو چې والا لون د خلی کې سای چې په پیدا کې دلته لون در سای وینډوز اپډیټ ویني دلته موږ وینډوز اپډیټ پیدا کړل په دې نه برایټ کلیک وکای او په شای چرته پراپرټیز تا پراپرټیز کې دا اوس مینوال انتخاب شوی دا صحیح ده دا مطلب اتومات ډول اپډیټ کوي څه برشه چیرته دا به ډیسیبل کای او سټاپ نه کلیک وکای دا اتومات اپډیټ دی وینډوز سره کانته وی باندې ویا چې کله موبایل کمپیوټر سره وصل کام هغه پنځه والا نیټ مخلص کړی وی هغه یا بل چې په کوي هغه مکمل کمپیوټر اپډیټ وي بیا بیرته خلاصای صحیح ده نو کوشش وکای چې دا اپډیټ کمپیوټر کې اپډیټ وکړ نو د ځنه کړل شي ډیسیبل کیسه دا ز مینوال یا اتوماتیک خلن چې اتومات ډول د اپډیټ خالي ځکه مثلا انټرنیټ غنښت انټرنیټ لاسرسي لکه خدای تعالی لري د ځنه پوه شولای د ځنه سرویسز ډیسیبل کولای شي مختلف سرویسز دی هغه کړل شي سیدو ایونت ویور دا د ځنه موضوع د کوس په کې کوم نه پويږي ټاسک سکیجولر دا یا ایونت ویور دا داسې په نیټورک یا یو کمپیوټر دی یو کمپیوټر راغلو یو څوک راغلو نیټورک سره وصل شول سیده اوس څه نیټورک نه پیژنې کنه دلته چې وکړل په کې په نیټورک کې شبکه کې یو ډیوایس یا یو شای ډیلیټ کړو ټول ایونت ویور دلته سیاغه دی کومه په هیڅ چا وکړل په نیټورک کې یا شبکه کې هغه دلته سیا مثال په دا باندې دا یوزر لاګین شوی او دا کوري وکړل یا دا فولډر خلاص کړو ټول د ځنه کتلې سیده نو دغه کومه مهمه برخه چې هغه متوایل لکه ډیسک منیجر او چې کوم ډرایور ډیسیبل کولای شي ډیسک منیجمنت او بل لوکل یوزر او چې دزنه یوزر هم جوړول شي د کمپیوټر پاسورډ هم بغیر لیدې چې زوړ پاسورډ ورکړي بدلول شي دلته شیر فولډر دا چې کومه فولډر چې په کمپیوټر کې شیر کړي په نیټورک کې هغه دلته یو خدای نه هغه هم سیدا چې بیان کنفیوز کوي ها د کنده د خاص شي نشته د مزره اډمنستریټیو ټولز صحیح ده بلې مزره چې دی اټو پلی دا اټو پلی نه مطلب چې دی کله ور داسې په هغه کې موایل په سیټینګ کې چې کمپیوټر ته یو اس بي چوي ته اتومات ډول خلاصي کې ځینو خلکو نه دا اپشن فعال شوی خو دا ډیر بعد ځکه چې تاسو په یو دفتر کې نو سوای یا په وځي کې بوای تاسو نو وړه چې مثال په پلاش کې په شخصي محرمه ډیټا کې ویم تاسو پلاش ور چارته مته پلاش وکړل سي دا مو دا اټو پلی می کان کړی دا اته شخصي ډیټا کې د مته چې دا ریکارډ ولا غي دا ارسیا بلو کیا اتومات ډول زده د وچا مال سکرین نه رن شول کنه هغه کوم ډیټا کې معلومات کې هغه ټول تاسو وکتل نو خبره نه ده کنه نو اټو پلی کې چې کلیک وکای ا دې نه کړل شي دا سټینګ سیخ کې سي دا قدم سره کانت کړل ان و سي دا
چې آپ مو کړلو او روش چیرته سیو چین کلیک مو وکړلو اوس یې سره آټو پلی بان شلو کمپیوټر کې پلس چې ورچوي شابه نه کوي سیدا ارسم زویتاین چې ان کومه ان دی وی یوز آټو پلی پر آل میډیا اینڈ ډیوایسز ټول ډیوایسونو په پلس ورچوم کوم ریکارډ ورچوم کا کیمرا وسلو ټول پورا دی آن وی خو آن دی وی چې دی دلته وی ته یو کسه ریموویبل ډرایو کله چې مثال یو اس بی چې ریموو کوي بیرته ورچو هغه د چې کی کمپیوټر ته چې چو دلته رشي اسک می ایوری ټایم هر ټایم دی مونږه پوښتنه کی دام کې انتخاب کړو تر کو فلاش څه څه لاره تروړه اوس کسا دا مې انتخاب کړی دی اسک می ایوری ټایم دا مې سیو کړلو سیدا اوس د کمپیوټر ته فلاش شوم بنا دلته مسره دلته میسیج وکړلو پښتنه نه کیمونه پښتنه کې دا ډیوایس د کوم یو اس بی دی نه کړایا دا غوړي چې خلاص کی نه دا دته چې اسک می یو ټایمونه د پښتنه کوي سي دا میسیج درو کوي کچې مو کړل بیرته دلته رغ لازم بیرته پلس ریموو کړل او دلته می چیم ته خاف کړل دلته رغ لای ټیک نو اکشن چې ز پلس ور چوم هیڅ څه دم نه کوي نه درته ای چې مونږ د پښتنه نه کې دغه سي دی وسی دا اوس که ز پلس چوم دا می سیو کړلو ټیک نو اکشن مو انتخاب کړی دی چې به نه کوي پلس په وری چوي دلته به چم نصیب دې ښه کسه د سوال شو مسرا ټیک نو اکشن نه مطلب هیڅ عمل دی نه خي قدم انتخاب کړی او اوپن فولډر ټو ویو فایل دا ډیر بهتر آپشن دی چې دا به نه انتخابوي اوپن فولډر ټو ویو فایلز قدم انتخاب کړی او شه سیو نه مو کلیک وکړلو کسه فلاش ویو بسلو سیدا په دې فلاش زو اوس کمپیوټر ته چوم زو جوړلم اوس کدا فلاش په خپل ارپوسیږي ته مې وچولو کمپیوټر ته مونږ پښتنه نه کې بیرته دا ولې کار نه کوي وینه خپل خلاص شول مو کلیک نه دی کړی په فلاش نه بیرته زو بس هم کسای مو فلاش وچولو څو سکند واخلي نه پوهېږم سره کم ته نه کیا درشي آټو پلی نه مطلب دا دی قدم انتخاب کړی او په ټماټو والا په فولډر په دې کې سره کم ته کیږي خصوصي کیا مو کمپیوټر نه پوهېږم خپل کمپیوټر کې چیک کا پوکیه آسک می ورته مونږ د خر وخت پته نه کی پلس چې چا مې هیڅ څه نه کی مثال یا پلس شو خستل یا صحیح چې دلته مو صحیح میسج نه کوي کنفیګر سټوریج سیټینګ نیم چې کلیک وکړلو او سیو مو کړلو سټوریج سیټینګ به تر ډوي چې مثال دا فلاش دومره دی یا دومره صحه جی بی زه کې پوتې دومره تاسو ته دومره ډاک ته سیدا چې کار وخت پر دا خلاص می ایوری ټایم نه هټو مم ریکارډ ور چم چې د کوي هم دغه سیم ټو سیم کمانډ نه ویني ویډیو د کې پلی کېږي فولډر د کې هرڅه کې هج د نه مونږ د پښتنه کوي او سی ډي ور چم یا ډي وی ډي نه دل سی ډای هغه ور چم یا بلو ری ډیسکس دی په خا وخت کې په استعمال دال یا سی ډي ور چوي هغه ګرځي سی ډای څه دی مختلف ډول هغه دی مثال یو موبایل چې کله دا موبایل او وایي سلور 500 موبایل دی یا بل موبایل دی دا چې کوم وصل شوی دی بل تل یا ریال ته موبایل ته خي دا چې کمپیوټر سره کم چی دی کوي فولډر دی کې هرڅه کې هیڅ د مونږ د پښتنه کوي چې دا هرڅه د ځنه کړل شي سید او څه چیک آی دا دامن کوي او اسک می ایوری ټایم انتخابوي او سیو نه کلیک وکړئ ښه زه فلاش دا لیکوم دومره باسه دا بیکاپ کې ملګری خبره کې دی دا ډېر افیشلی موضوع ده بیکاپ ان ريسټور بیت لکر ډېر مهم ده دا به ان شاء الله دا ثبوت وي بیکاپ ان ريسټور بیت لکر دا دوی برخه او کالر منیجمنت وسره وایي لواسي دا بیت لکر ډېر مهمه موضوع ده کله چې غوړه په یو ډرایو نه یا په یو